په دې کلو کې اکثر تاسو ګورئ چې بوټي ولاړ وي او پکې داسې ښکلې غونډه کې میوه شوي ګول ګول دانې وي نو هغه اکثر ماشومان وایي چېرې دا څه شی دی او هغه چې تاسو زور ورکوئ نو که دا شنه وي خو لږه سخته وي خو که دا کله پخه شي نو دې کې اکثر لا داسې نرم غونډه کې یو میوکس ټایپ یو لاړه ټایپ یو چیړ ټایپ یو شی وي نو اکثر ماشومان وایي چېرې دا څه څیز دی اکثر لوی خلک هم چې کوم دی د دې نه ناواقفه وي هغې ته پته نه وي چې دا څومره قیمتي او څومره بهترین څیز دی چې کوم ته لاسوډه وایي اوس دا لاسوډه دا داسې څیز دی چې تقریبا زموږ په کلو کې زه اکثر وینم ډېر زیات حجرو کې او داسې په پټو کې دا ډېر زیات بوټي وي او دا لاسوډه چې کوم دی دغه د دې د بیریز دا کېږي دا ترې راغورځېږي په ځمکه کې دغه کېږي ضایع کېږي او څوک یې استعمالوي نه نو که زه نن تاسو ته د لاسوډې د استعمال باره کې ووایم چې دا څومره قیمتي او څومره زبردست څیز دی نو یقین وکئ چې تاسو به بیا د دې دا میوه چې کومه ده دا ضایع کېدو ته نه پرېږدي که ستاسو حجره کې د دې بوټي وي ستاسو کور کې وي ستاسو پټو کې وي هر ځای کې چې د دې بوټي وي نو تاسو به کوشش کوئ چې دا لاسوډه چې کوم دی دا زه راولم دا زه په خپل استعمال کې راولم دا به طور یو میوه هم تاسو خوړی شئ دا چې کوم دی که اوچه کوي به طور یو اوچه میوه هم دا خوړلی کېږي او نور چې کوم دی نو د دې فایدې دا دي چې دا که تاسو کتلی وي په اچار کې داسې یو ګول غونته کې میوه وي او اکثر لا دا ډېره ترسکونه وي په اچار کې هم که تاسو خورئ نو ډېره مزه کوي بیا اکثر لا په سویټ ډیشز کې په خوږو کې په الوا کې یا مختلف قسم داسې مربي وي په هغې کې اکثر خلک د دې استعمال کوي موږ پکې پېژنو چې دا ګول څیز چې کوم دی دا څه دي دا بنیادي طور لاسوډه ده اردو کې ورته لاسوډه وایي او دا لاسوډه چې کوم ده دا که تاسو وګورئ په اچارونو کې په مربو کې مختلف څیزونو کې استعمالیږي نو دا تاسو د بوټي نه شنه هم استعمالولی شي داسې خوړی شي دا چې پخه شي دا هم استعمالولی شي د دې ډېرې زیاتې فایدې دي او دې کې که زه تاسو ته وایم چې وایټامین A دی وایټامین B مختلف لکه B1 B6 B12 دا ټول دي پکې وایټامین C دی پکې دې کې انټي اکسیډنټ یعنی وایټامین E دی پکې دې نه علاوه پکې میګنیشیم دی دې نه علاوه پکې زنک دی دې نه علاوه پکې نور کاپر دی او داسې ډېر څیزونه دي آیرن پکې شته چې کوم زمونږه د صحت لپاره انتهایی ضروري څیزونه دي یعنی ستاسو بچی چې کوم د خوراک نه کوي اولګه نه راځي نو که هغې ته تاسو دا شروع کړي دغه ماشومانو اولګه ورسره ډېره ښه شي ځکه چې بي کمپلیکس دی پکې وایټامین B1 B6 B12 دا ټول څیزونه دي پکې نو که دا ټول موږ وګورو وایټامین A زمونږ د نوکانو دپاره زمونږ د ویښتو دپاره زمونږ د سترګو د صحت دپاره خاص کر د ماشومانو دپاره نن سبا ډېر زیات ضروري دی بیا که موږ وایټامین B کمپلیکس ته راشو په دې کې B1 B6 B12 دا B1 دغه زموږ د اولګې دپاره زموږ د نظام انهضام دپاره دا ډېر زیات ضروري دی ماشومانو له چې د اولګې دپاره موږ دا کمې دوایانې ورکوو په دې کې که تاسو وګورئ بي کمپلیکس وي نو په دغه لاسوډه کې بي کمپلیکس والا ټول دغه وایټامنز موجود دي نو که تاسو خپلو ماشومانو ته دا ورکوئ یو تازه فروټ دی یو خوش ذایقه فروټ دی تاسو یې کچم ورکولی شي تاسو چې پوخ شي عام ورکولی شي که دا اوچ کوي دغه هم ورکولی شي یا اچار کې یا په مربه کې په هره طریقه باندې تاسو دا خپل هم خوړی شي خپلو ماشومانو ته هم ورکولی شي بلکې دې کې کم دا چیر دی دا که تاسو استعمال کړئ ستاسو د جوړونو او ستاسو د پټو چې دا کومه کمزوري ده کومې مسلې دي دا ورسره ډېر زیات ښي څنګه چې ما ذکر وکړو چې بي کمپلیکس والا مختلف وایټامنز دي نو دا B6 او B12 زموږ د تازه وینې جوړېدو دپاره او زموږ د اعصابو دپاره دا انتهایی ضروري څیز دی یعنی چاته اعصابي کمزوري ده د چا یاداشت کمزوري دی که دغه لاسوډې استعمال کوي نو د برین دپاره دا یو ټانیک دی د دماغ دپاره دا یو طاقت دوی ده که دا استعمالوي نو قدرتي طور به تاسو ته دوایانو ضرورت نی او دغه فروټ نه یا ډرای فروټ نه یا د وړوکي شان بیرې نه تاسو ډېرې زیاتې فایدې اخیستی شي وایټامین C دی پکې زموږ د امیونټي دپاره زموږ د هیلث دپاره چې زموږ مدافعتي نظام ښي موږ او زموږ ماشومان د بیماریانو نه بچو خصوصا هغه بیماریانې چې کم وایرل دي یعنی نزله زکام د مرۍ بیماریانې د سینې بیماریانې ماشومانو ته بار بار ټوخې نو که هغې ته تاسو دا استعمالوئ د دې تیل هم ملاویږي د لاسوډې تیل که تاسو استعمالوئ نو دا انتهایی زبردست څیز دی د پټو دپاره د اډوکو دپاره د هاضمې دپاره د سینې دپاره دا یو بهترین څیز دی بیا راځو چې جناب دې کې انټي اکسیډنټ دی وایټامین E دی پکې ښه ډېر مقدار کې دی دې کې دا وایټامین E چې کوم دی نو دا زمونږ صحت تر ډېر حده پورې ښه لري زمونږ په بدن کې چې کوم هغه څیزونه روان دي چې ویر اینډ ټیر کېږي زمونږ د مختلف خلیې وخت سره سره زړیږي کمزوري کېږي نو د دې د زړېدو د رفتار چې کوم دی دا کم شي انټي اکسیډنټ تاسو تر ډېر وخته پورې ځوان ساتي توانه ساتي بیا که وزن کمول غواړئ لاسوډه د هغې دپاره انتهایی بهترین څیز دی که په هره طریقې تاسو خورئ نو تاسو خپل وزن کې کمې راوستی شي امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو لپاره فایده مند وي تاسو ګڼئ چې فایده مند ده دا ویډیو لایک ضرور کړئ او شیر ضرور کړئ خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان